دا د اخري شپه ده په مکه شریفه کې. نو سبا د خیر سره ځو مدینې شریفې ته، او ما خو درته ویلي وه چې زه به تاسو ته وایم چې په مکه شریفه کې موږ چې شي ولیدل، چې شي مو وکړله، چې شي مو ونه کړله. بسم الله اذان. كيف من هنا؟ اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسيلة والفضيلة ودرجة رفيع ماذا اذان وسو. ما درته ویلي وه چې د دې ځای په باره کې به زه درته وایم چې موږ څه شي وکړه، څه شي ونه کړه. اوله خبره دا ده چې سبا د خیره چې ځو مدینې شریفې ته، نو ډېر ارمان راته درېږي دا ځای مو ښه یادېږي، ښه ځای و، ښه جم و جوش و، ښه هوا وه انشاءالله. نو ډېر ښه خوند یې کوئ. دا اوله خبره ده. دلته لمونځونه ډېر خوند کوئ، ښه عمرې وې، نو د هر حساب څخه ډېر ښه خوند یې وکئ. دومه دا وه چې دلته ماشاءالله د عمرې علاوه ښه زیارتو ځایونه او د دغه لارې اسانه وې، د ټکسي هر ځای پیدا کېدل. هوټل مو هم ډېر ښه هوټل و، سرویس یې هم ډېر ښه و. نو دا هم ډېر ښه خوند وکئ. دا یې سول دوې خبرې. او درېیمه خبره یې دا ده چې هر شی په ډېر سهولت او اساني سره وسو الحمدلله. ځینې شیان چې لږ منفي اړخ و هغه دا و چې تقریبا ټوله ناجوړه سول، او کوچنۍ درګردو ډېره ناجوړه سول. کوچنۍ چې درګردو ناجوړه سوله نو دوا ته ضرورت و،
دوا په دواخانه کې نه ورکوله سمه دوا، نو هغه لږ تکلیف درلودی. دا یو. دوم، په ریاض کې مو خپل موټر و، هغه ډېر ښه خوند کوي. دلته چې مو موټر ټکسي وه، نو هغه اکثره وخت چې دي خلک زما خپله ورسره په تکلیف کېږم. یو خو ناجایزې اخلي پیسې چې ورسره باس کوې، د یوې خوا بدخوندي و، کوچنیان در سره یي، ګرمي یي، دا یو تکلیف. او دوم تکلیف دا دی چې خبرې و جنجال و دغه نه ورسره کوې، نو هغه هم بد خوند کوي، ناجایزه در سره کوي، غلطې پیسې اخلي. دا یې دوه. دریم دا دی نو چې په موږ پورې خواړه نه لري. موږ خو دلته چې یو د عمرې دپاره عبادت دپاره راغلي یو، عادي هفته 10 ورځې بیا ځودا یو. مګر د دې ځای خلک چې دي عموما هغه مسکینان چې دي هغه نو دلته په اوبو نه دي ماړه. مزدور قوم ډېر په تکلیف کې دی، خصوصا د دغسې ملکو ده چې د بنګلادیش و، پاکستان و، انډیا ده دي، یا د پاکستان و افغانستان پښتانه هم یو څه شته، ډېر نشته. هغه هم ډېر سخت ورسره کېږي، ښه وضعیت نه ورسره کوي په ډېر لږ پیسو باندې. نو هغه هم مجبوره دي، بیا هم چې دلته راځي په دغه هم خوشحاله دي. نو دا سوله دا کیسه. نور نو هغه عموما د مسلمانانو حالات دی دلته، لکه اوس که د اوبو د پاککارۍ و، اوس په ډېر ځایو کې موږ اورو په ټوله دنیا کې چې وایي نظافت د ایمان جز دی. نظافت دلته نه مراتیږي، خلک نه دي پاموخته. هر شی هر ځای چې وغورځوئ، کچرې، یعنې ډېر ځایونه چې دي په نورو ځایو کې هغه پاک دي در دا ښار. نو د دې څه ناجوړیانې هم پیدا کېږي، رقم تکلیفونه و ناروغیانې پیدا کېږي. نو هغه هم یو مسله ده. بله مسله سیاسي مسله ده چې د دې ځای حکومت څخه هر انسان ډېر بیریږي، هیڅ ټس نسي وهلی، خبرې نسي کولی، هر یو بل ته د مخبر و دغه په سترګه ګوري، ډېر هیڅ خبرې و دغه مجلس خبرې ازادې نسي کولی، ډېر د بیرې او فضا ده. د دې حکومت څخه خلک ډېر بیریږي. سیاسي خبره هیڅوک د چا سره نه کوي، او په دا دواړو دې کې خو نو بیخي سیاست نشته د ملایانو د دې دخوا. نور نو الحمدلله دا شان چې لرې کې انسانان یو په اوبو خو نه دي ماړه، بس چې ځان په اوبو په ډوډۍ موړ کړي دا ډېره ده. او د هغه به نو اخته یې دی 500 کاله جل جلاله ځای به پیدا. را ورسېدلو په خیر سره و مدینه شریفې ته.